مقصد د انفاقو کې دا مال خلق د څه شي دپاره مصرفوي نو مقصد د انفاق براته ذکر کی چې وهو التوحید بالادله العشره بالاسماء والصفات دا براته ذکر کی آیت نمبر 255 کې په آیت کرسی کې با د دې وضاحت راته وکي چې مال خلق مصرفوي نو هغه د پاره د دعوی د توحید او دا دعوه خو مخکم په ادله سره ثابت شوه خو په دې آیت کې به لس دلایل د دغه دعوی د اثبات لپاره ذکر کی دا غي نورستو بیا به ذکر د وصف د فریقینو کې او حال د هغه د دو فریقو وصف برات ذکر کې او دغه حالت په 255 او 250 کې دا غي نه بعد به بیا امثال د دوانو ذکر کې پدریو قصو کې درې قصې را روانې دي په قصه اوله کې چې آیت نمبر 258 کې دا اگی کی اشاره کی الى من کان ولیه الطاغوت فلا تفیده اقامت الحجة النبویه ورته چا ولی چې طاغوت وی او د طاغوت ملګرستیا ور سره وی نو هغه ته حجت او دلیل پیش کول او دلیل وړاندې کول دا کوم فائدہ نه کوي لکه نمروز لایق تدلین ابراهیم علیه السلام وړاندې کو په مغ خپل حال باندې و او په دې واقعه کې به دا خبرم راته ثابت ده کې وفيه ان الله هو المتصرف والمحيي والمميت الله تعالی متصرف ده ژوند کون کې ذات الله تعالی ده مړ کون کې ذات الله تعالی ده ولې واقعه بدل مره ذکر کی فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب نو تصرف چې ده ثابت دی رب کریم لاره داغین ورستو بیا په آیت نمبر 259 کې اشاره کوي دیتا الی من کان ولیه الله د چا چې الله تعالی ولی وي او رب کریم دوست وي نو فاذا کان ادنا درجتو کله چې هغه ادنا درجه د چا چې ولی خدای تعالی وي هغه ته بیا هم دغه سي نمونه د خپل قدرت خای د عزیر علیه السلام واقعه براته ذکر کی چې مبارک وفات شو کله چې بیرته راپورته شه ګوري چې میوه ممسې تازه ده او دغه رنګ چې دی دا د خپلې سورلۍ هغه ژوندي کېدلې په خپلو سترګو باندې ولیدل چې هډوکي د یو طرف و بل طرف نه راتلل او سره راغونډېدل نو هغه براته ذکر کی نو دې ته بیا علما لیکي وایي دا درې انواع د استدلال دي یو دا چې ان الله تعالی قادر علی الاحیاء رب کریم په ژوندي کولو باندې قدرت لري او دویم دا چې د هغې نه وروستو اگر که څه موده بعد ولې نه وي دا هم پکې ذکر کوي چې ګوره اجزاو کې تمزق راشي من غیر اختلاط دا هم ذکر کوي چې الله تعالی قادر په ساتنه باندې دی دا ټولې مسلې به راته ذکر کړي په آیت نمبر 260 کې بیا راته دا وایي من کان ولیه الله د چا ولی چې الله تعالی وي او دا په اعلی مرتبه کې وي نو رب کریم ورته اثار د خپل قدرت خای د هغې په ضمن کې به هم دا مسله راته وکړي چې الله تعالی قادر دی په ژوندي کولو باندې بعد الاماتت ګوره چې څوک مړه شي د مړینې نه بعد هم خدای تعالی دی ژوندی کوی شي اجزای زری کې بیا هم ژوندی کوی شي د هغې دپاره به راته مثال ذکر کړي واقعه د ابراهیم علیه السلام رب کریم ورته ویل څلور مرغان ونیسه مبارک دا څلور مرغان دا ونیول او ټوکړه یې کړل او دغې نه بعد څه حصې ورته په غرونو کېښودلې او واپس چې دی خدای تعالی دا راژوندي کړله نو دا تر هغې آیته پورې د دغې باب خلاصه وه تر 260 نمبر آیته پورې رب کریم فرمای یا ایها الذین آمنو اے د ایمان والو انفقوا مما رزقناکم مصرف کی تاسو مالونه خپل انفقو خرچ کی تاسو دا هغې نه چې ما روزي درکړې تاسو ته مما رزقناکم کما روزي چې ما تاسو ته درکړې دا نو دا روزي د الله تعالی په لار کې مصرف کوي و کله ګوره وقت د قبولیت کې هغه وقت د قبولیت څه شی دی من قبل ان یأتیا
مخکې د دې چې راشي داسې یو ورځ لا بیع فیه چې په دې ورځ کې به بیع نه وي ولا خلت او خلت او دوستی به نه وي ولا شفاعتنا او شفاعت به نه وي. یا لکه دنیا کې خو د انسان د بچو د پاره دا څو لارې دي نو کله دوستانې د مشکل نه بچ کې کله څوک ورته سفارش وکړي کله مال دولت لري یو شی واخلي ورباندې. رب کریم فرمایي چې د قیامت داسې سخت ورځ ده چې دا یو کار هم د انسان په ګټه باندې نه وي بیع هم نشته پکې خلت هم نشته پکې او شفاعت هم نشته پکې. والکافرون هم الظالمون او کافران چې دی هم الظالمون رب کریم فرمای ام دوی ظالمان دی. الکه کافران ظالمان ولی دی ځکه د ظلم تعریف مونږ او تاسو کړو ظلم چاته ویلې کیږي وضع د شی په غیر محل کې او دوی د عبادت او بندگی د الله تعالی کوي خو فی غیر موضعها عبادت کوي خو فی غیر موضعها موضع د عبادت دو چې دا بندگی خاص او خاص الله تعالی لره کړی وای او دوی راولګېدل د بوتانو عبادتونه کوي. نو رب کریم ځکه وایي چې کافران ام دوی ظالمان دي. د دې نورو کلمات وضاحت مو کړی د خطاب وضاحت مو کړی د انفاق وضاحت مو کړی د ټولو وضاحت مخکې تیرو و یوې خبرې ته سوچ کوئ. منکرین د شفاعت دی د دغه آیت مبارک نه استدلال په دې عنوان نه کوي چې الله تعالی فرمایي داسې ورځ را روانه ده چې لا بیع فیه چې په دې ورځ کې بیع نشته دی همدارنګې خلت پکې نشته دوستي او شفاعت پکې نشته. وی ګوره نفع د شفاعت راغلی او نفع دغه رنګې د خلت راغلی ده. د قیامت په ورځ به دوستی کار نه کوي شفاعت به کار نه کوي. معلومیږي دا چې شفاعت نشته. نو تاسو ته خو مخکې ما ویلي وکړه طرز او طریقه د تفسیر د قرآن کریم دا ده چې آیتونه د قرآن کریم به د یو بل سره نه ټکر کوي. الله تعالی فرمایي دیږي کې داسې ورځ را روانه ده چې په دې ورځ کې به خلت نه وي. نه مراد د خلت نه مطلق خلت نه دی تقدیر ولګوه مراد د خلت نه خلت د فساقو دی. د چا دی طالبه د فساقو دوستی به د قیامت په ورځ قایمه نه وي. هر چې نیکان او مؤمنان دي تقوادار خلق دي نو داغي دوستی به په ورځ د قیامت کې هم قایمه. رب کریم فرمای الاخلاء مخکې مې درته ویلو اخلاء او دوستان بعضې د دوی نه د بعضو د پاره به په دغه ورځ دشمنان وي. رب کریم فرمای ما سوا د متقیانو نه دا د متقیانو دوستی چې دی دا به په ورځ د قیامت باندې هم قایمه وي او دا دوستی د متقیانو به په ورځ د قیامت ګټه رسوي انسان ته. د غټو نه غټه ګټه دا چې په ورځ د قیامت د خدای تعالی د متقیانو په صف کې روان کړي. نو دا څومره لوی سعادت دی او څومره لوی خوش قسمتي ده د انسان دپاره. نو خلتون چې دلته راغلی نو مراد د خلت نه مطلق خلت نه دی بلکې خلت د فساقو دی. دا یو. دویم ته ګورئ رب کریم فرمایي داسې ورځ ده ولا شفاعتون چې په دې ورځ کې به شفاعت نه وي. منکرین د استدلال نه کوي چې په ورځ د قیامت شفاعت نشته. ولې؟ ځکه لاندې آیت کې د را روان آیت کې خپل تفصیل دا روان دی. رب کریم فرمای من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. من ذا الذي سوق دی هغه کس چې شفاعت وکړي د الله تعالی په نسبت باندې یعنی داسې څوک نشته که شفاعت کوي نو د رب کریم په اذن باندې به کوي او د الله تعالی په اجازت باندې به کوي. او کوم شفاعت کی چې اذن د باری تعالی نه وي هغې شفاعت علما شفاعت قهري وایي. نو معنا به دا شي چې د قیامت په ورځ باندې شفاعت قهري نشته دی یعنی هغه شفاعت نشته چې په کم شفاعت کې د الله تعالی اذن نه وي او که چیرته اذن رب کریم وکړه نو بیا به شفاعت وي. لکه آخره سپاره کې راته الله تعالی فرمای من لا یتکلمون
الا من اذن له الرحمن. لا يتكلمون سوره نبأ ده. لا يتكلمون خبر بنکی د سشي د پارا. نو التا مفسرین تقدیر لگئی لا یتکلمون خبر بنکی د شفاعت د پارا مگر اغا څوک به د شفاعت د پارا خبری کئی چې کوم چاته رب کریم اذن او اجازت ورکړی. څه ورکړی طالبا؟ چې اذن ورته رب کریم کړی نو غیبه تکلم به شفاعت کئی. نو چې هر کله د اعلان د نس نه دا معلومیږي چې من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. الا باذنه نه معلومیږي چې شفاعت په اذن د رب کریم شته. د دې بل آیت نه دا معلومیږي چې شفاعت په اذن د رب کریم شته دی. نو پاس آیت کې چې راغلل چې داسې سخته ورځ ده چې ولا شفاعتنا شفاعت به هم پکې نه وي. نو تقدیر ولګوئ دلته مراد د شفاعت نه شفاعت دی من دون الله. ولا شفاعتنا من دون الله. وشوه شفاعت نشته پکې نه بغیر د اذن د باری تعالی نه شفاعت نشته. یا داسې تقدیر ولګوئ لکه څنګه چې مو پاس وویل چې داسې سخته ورځ ده چې په دې سخته ورځ کې خلت او دوستی د فساقو د کافرو بنوي. بلکې رب کریم لا دا وی چې په ورځ د قیامت به دوی په یو بل لعنت وی او یو بل پسې به بدې ردې وی. نو چې هر کله د کافرو دوستی په ورځ د قیامت کار نه کوي بلکې په یو بل لعنت وی. نو دلته مراد د شفاعت نه شفاعت دی په حق د کافر کې نه په حق د مؤمن کې. د قیامت په ورځ باندې به د کافر د پاره شفاعت کار نه کوي. هر چې مؤمن دی نو د مؤمنانو د پاره شفاعت په ګڼو نصوصو سره ثابت دی. احادیث ته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شته ور باندې. والکافرون هم الظالمون. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. تاسو راشي طالبا ربط د آیت مبارک د مخ کې سره سرګند دی. رب کریم اویل اے د ایمان ولو انفقو نو تب اوی چې دا مال سشي د پاره مصرف کم دا انفاق سشي د پاره وکم. نو دلته راته وی انفاق وکه د پاره د دغه دعوی د توحید چې رب کریم واحد ذات دی. الله تعالی لا اله نشته حقدار د بندګۍ الا هو مگر دغه یو الله دی. څه دی طالبه؟ نشته حقدار د بندګۍ مگر دغه یو الله دی. همدغه ذات دی چې یوازې دی حقدار د بندګۍ دی. نو دعوه د توحید شوه. حقدار د بندګۍ دی د دنه ما سوا بل څوک حقدار د بندګۍ نشته. نو په لا کې طالبا نفی راغلله او الا الله کې اثبات راغی. څه شی راغی؟ نو کلمه د توحید چې دغه ده د اوله حصه مشتمله ده په دو خبرو باندې. یو چې دی په کلمه د توحید کې په د اولنۍ حصه کې په اوله مرتبه کې کفر بالطاغوت دی. څه شی دی؟ او په دویمه مرتبه کې ایمان بالله دی. اوله مرتبه کې کفر بالطاغوت او په دویمه مرتبه کې ایمان بالله. نو چې کله تا اول الله کله دی ورپسې اول لا نشته حرف نفی دی راوړه لا نشته دی. اله معبود برحق یعنی اڅوک معبود برحق نشته دی ما سوا د رب کریم نه. نو په لا کې د طالبه کفر بالطاغوت وکا او په الا الله کې د اثبات وکا د الہ حقا. نو ایمان به د کمال ته هغه دوران کې رسیږي چې کفر بالطاغوت هم وي او د کفر بالطاغوت سره سره ایمان بالله هم وي. څه طالبه وراس د ګوره کفر بالطاغوت مقدم کړي په ایمان بالله باندې. اول سویو لا نشته الہ معبود برحق نو دی کې کفر بالطاغوت دی دی مقدم او الا الله کې ګوره ایمان بالله دی دی ورسته کا. د ترتیب او د طرز د قرآن کریم نه دا معلومیږي
چې کفر بالطاغوت دا به مقدم وي په ایمان بالله باندې. کفر بالطاغوت به مقدم وي په چا باندې؟ دې کې به تشدد کې طالبان په دې اساسا کدا یو اړخ چارا نیولې دی چې اړخ د اثبات دی او هغې ته زور ورکړی، خو کفر بالطاغوت پکې نشته دی، انکار بالطاغوت پکې نشته، رد په طاغوت نه کوي. دغه رنګې طالبه چې د زړه کې کرکه د طاغوت سره نه ده پرته، نفرت د طاغوت سره نه دی پروته، نو دغه انسان د ایمان د کمال تصور نه کوي. د ایمان کمال چې را پیدا کیږي نو دا په دې را پیدا کیږي چې اوله مرتبه کې کفر بالطاغوت وکړي او بیا ورپسې ایمان بالله وي. دا اندازه تاسو ته معلومیږي. ګوره کوم خلک چې په طاغوت رد کوي او د طاغوت سره دشمنی لري کلکه او د زړه نه ورسره کرکه لري او د زړه نه ورسره نفرت لري، تاسې د هغې خلکو ایمان ته وګورئ، د دې خلکو ایمان به په نسبت د نورو خلکو د ایمانونو قوي وي. او چې څوک دې اړخ ته داسې ډېره توجه نه وي کفر بالطاغوت ته، اگر که شپه ورځ غریب په نوافلو کې ولې نه لګیا، اگر که شپه ورځ په تلاوتونو کې ولې نه لګیا، اگر که شپه ورځ نور نیک اعمال ولې نه کوي، و چې په دې اوله مرتبه کې چې کفر بالطاغوت دی په دې قدم نه ایښی، نو ټیک د عمل به د خدای تعالی په درګاه کې قبول وي. خدای مهربان ذات دی، قبلوي به ورته، خو ډېر اثر ورباندې مرتب کیږي نه لکه څومره اثر چې د هغه چا په اعمالو مرتب وي چې کومو خلکو کې په اوله مرتبه کې کفر بالطاغوت وي او بیا ایمان بالله وي. مسله باندې تاسو پوه شولئ. د امام رباني رحمت الله علیه مکاتب په دې باب باندې موجود دي. طالب عجیبه غوندې د کفر بالله او د کفر بالطاغوت او د ایمان بالله د مبارک کې وضاحت کړی دی. د مکاتبو کې وای دا کفر او ایمان دا دواړه سره ضدین دي، وای دا دواړه ضدین دي، دا دواړه سره جمع کیږي نه، ځکه د ضدینو قانون تاسو ویلی دواړه سره جمع کیږي نه، که یو بل بنوي او که بل و نو بل بنوي. داسې نشي کېدی چې دواړه جمع شي او داسې نشي کېدلی چې دواړه پورته شي، یو به پکې وي. که چېرته کفر و ایمان بنوي او که ایمان و نو کفر بنوي. داسې نشي کېدی چې د چا په باطن کې د هم کفر وي او د چا په باطن کې د هم ایمان وي. داسې نشي کېدلی چې د چا په باطن کې د نه ایمان وي او نه د کفر وي، د دوه کې به یو خامخا وي. نو دا کفر او ایمان په خپل منځ کې سره ضدین دي. او مبارک دا ویلی دي وای محبت د یو د اهل سره، محبت د چا سره؟ د یو د اهل، یعنی د یو د اهل سره. مثلا یا محبت د اهل الایمان سره او یا محبت د چا سره؟ د اهل کفر سره. نو محبت د یو یا د ایمان د اهل سره او یا طالب د کفر د اهل سره اعاذنا الله. نو محبت د اهل د ایمان سره وې دا عین نفرت او کرکه د اهل کفرونه، او محبت د اهل کفر سره دا عین کرکه د چانه طالب د اهل ایمان نه. او بیا مبارک نام لیکلی تعظیم د یو دا عین اهانت د بل دی، او تعظیم اهانت د یو دا عین تعظیم د چا دی؟ طالب د بل. یو راز ترتوب دې ته متوجه کم. یو سړی به په ګندګیو مبتلا وي، د کفارو تعلقات او د هغې تعظیم او د هغې قدر او د هغې سره محبت دا ټول شیان به کوي، دا ټول شیان به کوي، او د هغې باوجود بیا به موی چې هلکه زه د کفارو سره کرکه لرم او نفرت ورسره لرم، او شپه ورځ به د هغې قدر کوي او شپه ورځ به د هغې احترام کوي. نو د مبارک کې وضاحت کړی دا ځان سره نوٹ کوي او د خپل ژوند دپاره چې دی یوه اساسنامه وګرځوئ. اساسنامه عجیبه نکته ویلې ده. خان دی مبارک وی تقریبا 133 نمبر مکتوب دی د جلد اول، 133 نمبر مکتوب.
د مبارک فرمای تقریبا دا مکتوب شیخ فرید صاحب ته لیږلی دی در بیان آن که اسلام و کفر ضد یکدیگرند. اسلام و کفر دا ضد یو بل دی او احتمال جمع شدن این دو ضد محال است. د دې دوانو ضدونو جمع کېدل او د دې احتمال دا موی محال دی و عزت دادن یکی را مستلزم خواری دیگر است. او یو لره عزت ورکول دا مستلزم دی خواری د چا لره؟ یعنی کدی کې دی یو ته عزت ورکا نو دا مستلزم د دې لره چې دا بل دی خوار کا، او کدی یو ته دی عزت ورکا دا بل دی خوار کا. اوږد مکتوبی لیکل لاندې دی مبارک فرمای دی وی احکام اسلامیه خوا متابعت او علیه السلام د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم متابعت چه دی نو دی وی به اتیان احکام اسلامیه است. دا پدې دی چې څوک په احکام اسلامیه راتګو کې و رفع رسوم کفریه او متابعت د نبی علیہ السلام وی پدې کې پروت دی چې د رسوم کفریه او څوک رفع وکي دا رسمی دا کفری رسومات دا پورته کی چې اسلام و کفر ضد یکدیگرند و اسلام و کفر چې دی دا ضد د چا دی د یو بل دی. اثبات یک موجب رفع دیگر است. د یو اثبات دا موجب د رفع د چا دی ځکه ضدینو کې خدا قانون دی چې یو ثابتینو بل څه شی کیږي پورته کیږي. احتمال جمع شدن این دو ضد محال است، دواړه نه جمع کیږي. و عزت دادن یک را مستلزم خواری دیگر است او یو لره عزت ورکول دا مستلزم د خواری د بلې ده. وذکر الله تعالی فرمای یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم. خبر ته ګوره پس پیغمبر خود را که موصوف به خلق عظیم است به جهاد کفار و غلظت بر ایشان امر فرموده معلوم شد که غلظت به ایشان داخل خلق عظیم است. تاسو نه نبی علیہ السلام ته الله تعالی فرمای انک لعلی خلقنا او بیا ورته وی چې جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم د کافرو د منافقینو په مقابل کې څه شی کوه؟ سختی کوه، غلظت کوه. یو طرف ته ورته وی چې ما ورته اخلاق عظیمه ورکړي موصوف په اخلاق عظیمه ده، او بل طرف ته ورته وی چې د کفر په مقابل کې سختی کوه. نو د دې نه دا معلومیږي چې دا سختی په مقابل د کفارو کې دا په اخلاق عظیمه کې داخله ده، یعنی دا عین نیک اخلاق. بیا ورپسې څه وایي؟ پس عزت اسلام در خواری کفر دې نکتې ته ګورئ. د اسلام عزت دا د کفر په خواری کې دی او د اهل کفر په خواری کې دی. وی کسی که اهل کفر را عزیز داشته، وی څوک چې اهل کفر لره عزتمن ګڼي اهل اسلام را خوار ساخته. اهل کفر لره چې څوک عزت ورکوي نو اهل اسلام خپله خوار کړله. او بیا وی عزیز داشتن، اوس دا معنا نه چې دلته عزیز راغلی. عزیز څه معنا؟ وی عزیز داشتن عبارت از این نیست که البته ایشان را تعظیم کنند و بالا نشانند در مجالس خدا جا دادن و به ایشان مصاحبت نمودن و همزمانی کردن به ایشان داخل اعزاز است. وره دی وی عزیز داشتن عبارت از آن نیست که البته ایشان را تعظیم کنند و بالا نشانند. وی دا معنا نه ده چې د کفر عزیز ګڼل دا معنا ده چې یو کافر راشي او تا د لاسه نیولی او یو اوچت ځای کې کینی بری کینی تعظیم یې وکړي. وی دا نه، بلکې عزت معنا څه شی ده چې کفر څوک عزیز ګڼي؟ در مجالس خود جا دادن، کافرو ته په خپل مجلس کې ځای ورکول، و با ایشان مصاحبت نمودن، د هغې سره ملګرتیا کول، و هم زبانی کردن و خبری ور سره شریکول. با ایشان داخل اعزاز است. دا داخل د پچا کې در رنگ سگان ایشان را دور باید داشته. د مبارک وی کافر باید د سپی په حیثیت باندې او سړی د خپل ځان نه لرې وساتي. سپینه خل څومره کرکه کوي، نو همدقسې مؤمن مسلمان ته پکار دی چې د کافر نه څه شی وکړي، کرکه او نفرت وکړي. دا معنا نه چې ته په چوکۍ کښېنې دا به عزت وي.
دا چې هم زبانی ور سره کوي او ملګرتیا او ناسته ولاړو کیسې ور سره کوي دا وایي د کافر عزت دی. یو خبره کوي و اگر غرضی از اغراضی دنیوی به ایشان مربوط باشند و بی ایشان میسر نشود شیوه بی اعتباری را مرعی داشته به قدر ضرورت با ایشان باید پرداخته. اوس که داسې و چې دنیوي مقصد ور پورې تړلی و لکه نن سبا خلک کفري ملکونو کې تجارتونه کوي یا د مسلمانانو ملک دی او کافر پکې دی او خلک په هغې کې لګیا دي تجارتونه کوي د کافر سره، نو دا خو ضرورت دی. وایي د دغې ضرورت په اندازه باندې به وایي پکار دا ده چې دومره لحاظ وساتلی شي د هغې ضرورت په اندازه ورسره راشه درشه وکړه. باقي دا معنا چې تا ورسره ملګرتیاوې کیسې میسې شروع کړي دي. وی کمال اسلام آن است که از آن غرض دنیوی نیز باید گذشته. کمال د اسلام دی که دی چې دا دنیوي اغراض او راشه درشه ورسره مه کوه او دا ورسره ونه کې، خو باوجود د هغې بیا هم شریعت یو اجازت ورکړی که څوک ورسره سوداګانې کوي، خو د دې نه علاوه نور اخواته تعلقات او ناسته او ولاړه او کیسې میسې، نو دا وایي د دې خلکو عزت دی او د کافر عزت د عین اهانت د اهل ایمانو دی. چې د لاس نه نیولی یو میلمه محترم راغی صاحب او زیتې دی تېنه شاته یو دا خبیثې مخکې روان کړی صاحب او خپله تېنه ټیټ کیني او پاسې په لوړه چوکۍ کېنولی یو لاس په نامه ورته ولاړ یو احترام یې کوي فلان و فلان، نو دې کس کې ته د ایمان د وجود تصور څنګه کوې طالبه؟ محض دې مبارک وي چې هغه مصاحبت او ملګرتیا او قیسې میسې چې ورسره څوک کوي نو هم د دې څه شی دی عزیز ګڼل دي د دوی. اوس یو اهمه شبه یې ازاله کړه، یو سړی به شپه ورځ لګی د کافرو سره به تعلق وي، دوستاني به وي، ملګرتیا به وي، ناسته ولاړه به وي او سه به سبا به غټ غټ تقریرونه هم کوي، خطبې به هم وایي، د مسلمانانو ستاینې به هم کوي. نو دی وایي ما خو مسلمان نه دی سپک کړی، زه خو د مسلمان په خپل ځای باندې قدر او احترام کوم. نو په دې خبر به یې دوکه کېږي، ځکه نه چې دا معنا نه د کافر ښه ګڼل او د مسلمان اهانت به دا وي چې ته خوله خلاص کړې او د مسلمان پسې بدې ردې وایي. نه، د مبارک وی چې د اهل کفر عزیز ګڼل د عین اهانت د اهل ایمانو دی، اگر که تا د اهل ایمانو پسې په خوله باندې څه ویلي و که دې نه ویلي بدرد ورپسې وی او که نه وی ورپسې، خو چې کافر د عزیز وګڼه او دغه سره د دوستي روانه کړله، دوستي د کافر سره د عین اهانت د چا دی؟ پوه شوئ تاسو په دې راز باندې؟ نو کمال د ایمان په دې کې پروت دی چې ومن یکفر بالطاغوت څه شو ویؤمن بالله وروستو را روان ده، نو لا کې نفي وه او الا هو کې چې دی اثبات و. اوس راځي رب کریم فرمایي نشته دی حقدار د بندګۍ الا هو الحی، الله تعالی حی دی. حی په څه معنا باندې؟ داسې تعبیر وکړه الله تعالی حی دی الذي هغه ذات دی چې لا یموت مرګ ور باندې نه راځي، یا د الحیو سره تقدیر اولګوا الله تعالی حی دی دا معنا ایل ذاته. القیوم الله تعالی قیوم دی، قیوم سمانا قائم دی بتدبیر الخلق دائما، همیشه د مخلوق په تدبیر باندې دا قائم دی، قائم بتدبیر الخلق دائما. دې کې لغتونه دي طالبه، قیوم، قیام، قیم، هر یو معنا چې اخلي. نو د مجاهد نه قول دا نقل دی، هغه مبارک وی قیوم چاته ویلی کېږي القائم علی کل شیء. دغه رنګې دویم قول امام کلبی وی القائم علی کل نفس بما کسبت. چا ویلی قیوم چاته وی هو القائم بالامور. ابو عبیده وی قیوم چاته وی الذي لا يزول. بیزاوی وی قیوم چاته وی الدائم القیام بتدبیر الخلق وحفظه. چې څوک همیشه وي، دا کومه معنا چې اوله کې ما درته وکړه دا بیزاوی راخستی، چې څوک قائم په تدبیر او په حفاظت د مخلوق باندې وي نو دغه کس دغه ذات ته چې دی قیوم ویلی کېږي. نو رب کریم قیوم دی، قائم دی په تدبیر د خلق باندې دائما. دا دو صفات شول. نو حی ذات دی او قیوم ذات دی. لا تأخذوه ننسی دغه ذات لرا سنتون پر کالی د خوبا ولا نوم او نخوبا. طالب سنه پر کالی تویلی کیږي، سنه چاته وی؟ فطور یتقدم النوم فی الوجود.
دا سینه یو فتور او کمزوری ده چې د مرګ د دې خوب نه وړاندې انسان ته را عارضه شي، دې ته سینه وایي. پرکاري فتور او سستی راشي کم پامې کله چې سړی خوب کوي نو د خوب نه وړاندې یو حالت پې تواري شي، بس داسې سس غوندې شي، دې ته چې دی فتور ویلی کېږي. خو د خوب نه وړاندې وي نو ځکه چې دی وړاندې کړله په خوب باندې. او نوم راغلی نوم چاته ویلی کېږي حالت تعرض الحیوان، دا یو حالت دی چې حیوان ته عارض کېږي من استرخاء اعضاء الدماغ، دا دماغو کې چې کم هغه اعضا دي بیل بیل په هغې کې استرخاء راشي، استرخاء پکې راشي من رطوبات الابخرة المتساعده بحيث يعطل الحواس الظاهره عن الاحساس رأسنا. دا کم بخارونه هغه رطوبات د بخارونو چې دا وی او برخیږي نو دا په داسې انداز کې دا کیفیت چې حیوان ته را عارض شو، که انسان وي او که غیر انسان وي، نو د دې په واسطه باندې چې دی دا حواس د معطل چې دا ظاهري حواس د احساس نه دې ته چې دی خوب ویلی کېږي. نو رب کریم آغا ذات دی لا تأخذه سنة ولا نوم، ورپسې رازا له ما فی السماوات، خاص الله تعالی په واک او اختیار کې دی ټول هغه څه چې په اسمانونو کې دی او ټول هغه څه چې په ځمکو کې دی. ځمکو کې چې څه شی دی نو دام خاص الله تعالی لره دی، او اسمانونو کې چې څه شی دی نو دام خاص الله تعالی لره دی. تقدیر ورسره ولګوئ ملکن خلقا عبیدنا، ملکن خلقنا الله تعالی مالک دی، الله تعالی خالق دی او دی بندگان دی. اوس ورپسې سوی من ذا الذي یشفع، څوک دی هغه کس چې شفاعت وکړي عنده په نزد الله تعالی، یعنی نشته دی داسې څوک چې شفاعت وکړي که کوي نو الا باذنه، مگر په اذن د او اجازت د باری تعالی، یعنی که شفاعت کوي نو د الله تعالی په اذن او په اجازت باندې به کوي. یعلم ما بین ایدیهم، الله تعالی عالم دی او پوهه دی په هغه څه باندې ما بین ایدیهم چې کم د دې مخکې، وما خلفهم هغه چې د دوی رستو دی، د دې په مخکني شیانو په وروستوني په دې ټولو رب کریم عالم او آګاه دی. ولا یحیطون او احاطه نشي کولی بشیء په یو څیز من علمه د معلوماتو د باری تعالی نه، یعنی هیڅوک هم د الله تعالی په معلوماتو احاطه نشي کولی الا بما شاء، مگر په هغې چې د رب کریم مشیت او خوښه وشي نو څه معلومات خلکو ته ورکوي. بیا داسې څوک نشته دی چې د الله تعالی د علم نه چې څه شی دي او دی په هغې باندې احاطه وکړي الا بما شاء، مگر هغه چې د رب کریم خوښه وشي نو یو څه علم د هغې نه بیا خلکو ته ورکوي، علم یې راشي ورباندې. بل وسع کرسیه السماوات، فراخه د کرسي د الله تعالی په اسمانونو په ځمکو باندې، کرسي په اسمانونو په ځمکو باندې فراخه ده. ولا یعوده او نه درندېږي په باري تعالی باندې حفظهما، ساتنه د دې ځمکو اسمانونو، د دې ځمکو اسمانونو ساتنه په رب کریم درنده نه ده. لا یعوده حفظهما وهو العلی العظیم، او الله تعالی علی ذات دی، پورته دی او عظیم ذات دی. علی دی پورته دی د اندادو نه او د مشابهت نه، او عظیم دی دا نور چې څومره شیان دي دا کمزوری دی بالنسبت الیه. نو الله تعالی چې دی علیم ذات دی. مخکې د دې چې د کلمات وضاحت کو طالبه دا کوم آیت چې موږ او تاسو اولوس نو دی آیت دا آیت الکرسی وی، آیت الکرسی او قرآن کریم کې لوی آیت دی، نورم شته دیم پکې لوی آیت دی. هغلته اوله کې تاسو ته د آیت تعریف ما کړی، بیا مې دام درته ویلیو چې قرآن کریم کې ځینې آیتونه دي چې خپل مستقل نومونه لري، ځینې داسې دي چې مستقل نوم نه لري.
دا آیت مستقل نوم لري آیت الکرسی ورته وای. الکه آیت الکرسی ورته ولی وای ځکه د کرسی ذکر دی پکې. څه شی دی پکې طالبان؟ د کرسی ذکر دی پکې. فضیلت او بهتری د دغه آیت څومره ده؟ احادیثو کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دې صورت فضیلت ذکر کړی او بهتری ذکر کړی ده. یو د هغې نه دا دی ابی ابن کعب رضی الله عنه فرمای، جلیل القدر صحابی دی، د مبارک فرمای قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی نبی علیہ السلام ما ته او فرمایل یا ابا المنذر، دا د کنیتو، یا ابا المنذر، قرآن کریم کی کوم یو آیت ایو آیت من کتاب الله اعظمو، د الله تعالی په کتاب کې کوم یو آیت چې دی دا اعظم دی او لوی دی. لوی آیت کوم یو دی قرآن کریم کې؟ و ما محبوب ته فرمایل قلتو الله لا اله الا هو الحي القيوم. و دا مې ورته ولوسته چې دا آیت دی. نو الفاظ د حدیث مبارک دا دی قال فضرب في صدري، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پسینه کې وهلم او بیا راته فرمایل چې ابا منذر علم د مبارک وستا، علم د مبارک شه، یقیني چې قرآن کریم کې لوی آیت دا دی. او بیا فرمایل محبوب والذي نفسي بيده، پاغ ذات مې د قسم وی چې کم د کم ذات په ید کې زما ساده، ان لهذه الآیه، لهذه الآیه، یقینا دی آیت لرجب دو شنڈی دی، د رب کریم پاکی بیانی عند ساق العرش، د عرش د برجیو ترسنگا لائم لگاوی د رب کریم پاکی بیانی. تشیح بیانی طالبا دا ځان سره نوٹ کی دیزی که خدا تاست پکار رازی. حدیث گرچی نور علماء راخسته ده او امام مسلم رحمت الله علیه راخسته، تاسو ته بل ورځ ما ویلو او قاضي صاحب تفسیر کې راخسته ده په اول جلد 301 صفحه باندې. وی کله چې محبوب ته ویل چې بهترین او لوی آیت په قرآن کریم کې امدا ده، نو قال فضرب في صدري، فضرب في صدري، نبی علیہ السلام ز په سینه کې وهلم او راته ویل چې علم د مبارک شه. نو دو مسلې ته نه را معلومیږي. یو مسله دا د کله سړی ملا شي او دا نور خلک مبارکیانې ورکوي کنه، نو مبارکي ته نه ثابتېږي چې ملا ته مبارکي ورکولی شي، هلکه علم د مبارک شي. او دویمه مسله ته نه دا را معلومیږي چې ګوره موقع د تعلیم ده او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د مبارک په سینه کې وهي فضرب فی صدري، نو دا سینه کې ولي ووهه ځکه څه رازو نبی علیہ السلام څنګه دا صحابي مبارک وهي؟ نو عظیم راز پکې پروت دی او د چا نه مخفي نه دی طالبه. هغه دا چې موقع د تعلیم و او خاصه توجه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و ابی ابن کعب رضی الله عنه. دا د ظاهر مولان کاسې لګیا یو کسی میسې برابرۍ کنه، نو دا توجیهات جوړیږي نه، نه دا پوښتنې وکړي چې دی ولې په سینه کې وهه، نو داسې خو هم نشي ویلی چې ټوکې ورسره کولی کنه، ځکه په موقع د تعلیم کې خو څوک ټوکې نه کوي کنه، نو څه تعبیر به کوي؟ نو همدغه تعبیر دی چې دا خاصه توجه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ودته او سینه مبارکه کې وهه ورته ویل چې علم د مبارک شه. دا یو فضیلت. دویم احادیثو کې دا راځي، ابو هریره رضی الله تعالی عنہ دا حدیث راوی دی، مبارک فرمای د رمضان د میاشتې سرسایی چې دی راغونډې کړی شوي وی محبوب زه په هغې باندې چې دی چوکیدار وټاکلم، دا تیر چې بس د دې ساتنه کوه، زه ماتې وسپارلې. مبارک فرمای ما حفاظت او ساتنه کوله، حدیث د ترمذی دی ښه، وی ما ساتنه کوله. وی دې دوران کې ګورم یو سړی راغی او لګیا دی دا طعام او دا سرسایونه چې دی را مال غونډۍ غلا کوي. وی زه لاړم کلک مې ونیوه، چې کله مې ونیو نو وقلت ورته مې وویل چې محبوب ته دې بیایم، ته خو غلا ته راغلی. وی ده راته سوال زاری شروع کړه انی محتاج وعلی عیاله،
ډیر زیات محتاج یم او عیال را پسې دی، بچي را پسې دي، او د غلا ته چې راغلیم نو مجبورۍ نه راغلیم، سخت حاجت لرمه، نو بس خیر دی پرېمې ده. نو دی مبارک وایي څه خو یې وړي هسې هم نه و. نو وایي پرېمې خود ورته مې ویلې چې ځه. وایي سړی لاړ. سبا شپه چې بیا راغله، بیا ناست یم پیره کومه، ګورم چې یو کس بیا راغی. چې کله بیا راغی وایي بیا مې د لاس نه کلک ونیو. ورته مې ویل چې نبي علیه السلام ته دې بیایم. وایي بیا راته همدا سوال جاري وکړل او ډېر فریاد یې راته وکړه چې خیر دی بس پرېمې ده، بیا به دا کار نه کومه، ډېر محتاج یم. وایي بیا مې پرېښوده. سړی لاړ. وایي په درېیمه شپه ناست وم، کتل مې چې بیا راغی، بیا اراده د غلا لرودله، نو ما چې دی کلک ونیوه. وایي ورته مې وویل چې 3 شرطه پوره شول، دا ځل خو دې خامخا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته بیایم، که څومره هم سوال او زارۍ وکړې نو پرېږدم دی نه. وایي چې کله دې کس او دې غله زما دا کلک عزم او کلک قصد ولیده، وایي راته وی ویلي چې ګوره آینده دپاره به درته راځم نه، خو پرېمې ده، دعني اعلمک کلماتنا، پرېمې ده یو څه کلمات به درته وښایمه، او د هغې کلماتو په وجه به خدای تعالی درته نفع درکړي او فایده به درکړي. زه پرېمې ده یو څه پیدامن کلمات درته ښایمه. ښه دې نه دا معلومیږي که نه؟ تاسې دا ووایه خبره درته کوم. وایي پرېمې ده یو څه فایدمن کلمات درته ښایم. وایي څه شی دي فایدمن کلمات؟ وایي دی راته وایي اذا اویت الی فراشک، کله چې ماسخوتن بسترې ته راشي او سملې نو آیت الکرسي ولوله، دا اولوله. وایي کله چې د آیت الکرسي ولوستله فانک لن تزال علیک من الله حافظا، د رب کریم د طرف نه به پتا یو حافظ او ساتونکی مقرر وي او ساتي به دی. او بله دا ده چې شیطان به درته نه نږدې کېږي تر وخت د سبا پورې. یو به حافظ درته مقرر شي، خدای به دې ساتي، او بل غټ کمال دا دی چې تر سبا به درته شیطان نه در نږدې کېږي. عجیبه نسخه یې وایي راوښودله. نو وایي پرېمې ښوده. چې کله سبا شه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راغلم، د محبوب د علم نه قربان شم، کله چې مخامخ شوم ورته نو راته وویل ای ابو هریره ما فعل اسیرک البارحه، بېګا د هغه اسیر څه چل وکړه؟ دا مسله زما او د نبي علیه السلام د دغې اسیر ترمنځ تېره وه. وایي نبي علیه السلام راته وفرمیل چې بېګا د اسیر څه چل وکړه ابو هریره؟ وایي ما ورته قصه وکړه د الله نبي، داسې پیښې وشولې. وایي بیا مې ورته وویل چې آخري ورځ باندې راته ویل پرېمې ده یو څه کلمات درته ښیمه چې دنیا کې به درته ګټه در ورسوي. وایي ما ورته دا کلمات ولوستله، آیت کرسي راته ولوستله. وایي محبوب راته وفرمیل قال اما انه صدقک وهو کذوبنا، خبره یې رښتیا کړې ده خو خپله دروغجن دی، خبره یې رښتیا کړې ده خو خپله دروغجن دی. او ای ابو هریره تعلم من تخاطب من 3 لیال، ته په دې پوهې چې دا 3 شپې تا د چا سره خبرې کولې؟ وایي ما ورته ویل د الله نبي نه، خو غل و راته ما نیو واپس ترانه. وایي محبوب راته وفرمیل چې ذاک شیطانونه، دا خبیث شیطان. اوله ورځ هم راغی، دویمه هم راغی، درېیمه ورځ هم راغی، او په درېیمه ورځ چې کومه اجازه درته درکړه ګوره اجازه یې بلکل درسته ده، خو ګوره خپله دروغجن دی. بله څه شی دی؟ او اجازه خو مجربه ځکه وکنه، 2 خبرې ورته ښایي. یو دا چې خدای تعالی به یو حافظ در باندې مقرر کي، ساتي به دی. دویمه دا چې شیطان به درته د سبا پورې نه نږدې کېږي، خو رښتیا وه خو خپله شیطان دا معلومات خو ورته کنه چې څوک آیت کرسي وایي نو زه دغه بسترې ته تر سبا پورې نشم تللی، او څوک آیت کرسي وایي نو د الله تعالی د طرفه په هغه باندې یو حافظ او چوکیدار مقرر وي. نو خبره خو رښتیا وه کنه. نو نبي علیه السلام وویل چې ګوره خبره درسته ده، خو لیکن خپله څه شی دی طالبه دروغجن دی. دا د آیت کرسي بل فضیلت دی. ماسخوتن سملی نو آیت کرسي وایي، خدای تعالی به مو د شرورو نه ساتي او بچ کوي به مو تېنه. او یو مسله تېنه مهمه دام را معلومیږي طالبات، کله یو فاسق فاجر انسان یي او دغه سره دومره کامله اجازه یي چې درې کي، نو هغه اجازه ډېر زیات اثر کوي. ګوره دا بین مازان ناست دي کم پام کړي که نه،
نه مونځ کوي نه روژه نیسي د دنیا غلط کارونه کوي یو سړی به ورشي وایي دم مې که نو چې دم یې کړي روغ رامټي وایي تعویض راته وکړه نو چې تعویض ورته وکړي نو روغ رامټي دې کې کمال څه شی دی مونځ هم نه کوي او یا تا ته وایي چې هلکه دا اجازه واخله دا به تا ته په کار راشي دې خلکو سره چې خطرناکې اجازې درې کې درته سبا درته په کار راځي او ډېره مجرب وي او ډېر اثر کوي نو دې اجازه کې کمال وي طالب اجازه کې ته اوس وګوره ابو هریره رضی الله عنه ته شیطان وایي چې داسې یو نسخه به در وښیمه چې هغه به تا ته ګټه در ورسوي او نبي علیه السلام یې د وینا تایید وکړي چې ګوره خبره بالکل درسته ده خبره څه شی ده خدای خپله دروغ ډنګ دی عوام خو ساده ګانې که نه په دې فاسقانو کله واوړي نو یو خبره ورته وکړي یا یې دم کړي یا یو بل یو کړنه ورته وکړي نو بیا وایي دغه دی د برخې والا هیڅ که نه د خدای دوست ویم دغه دی او هغه به نه مونځ کوي نه به روژه نیسي د دنیا ناولی به او لیکن کار به یې دغسې یو اجازه به ورسره وي کامله درسته اجازه به لري صاحب نو دا ضرور نه ده چې چا سره دغسې اجازې وي او هغه د کامل انسان وي کمال اصل اجازه کمال په دې اجازه کې دی او په دې سند کې دی ګوره اجازه کې کمال که نه تاسو ګورئ طالبه ته ښه ټول قرآن شریف دې زده دی د قرآن حافظ یې ورته مارته ګوتې ویسه او نه یې وړی شي او که دې ویې وړي چې چیرې یو سړی دی فاسق فاجر به مونځ به هم نه کوي هغه به مارته وایي ودرېږه دومره ورته وایي ودرېږه په حکم د پیر استاد نه په اجازه د پیر استاد په حکم د الله او په اجازه د پیر استاد نو بس مار هلته پروت که څومره هم ناړامه ماري سر یخي د غیزې نه سر نه جګي ابه نه ګیره لري او نه به مونځ کوي دا وجه څه شی ده دا کمال په اجازه کې دا په دې سند متصل دته را رسېدلي وي نو دې کې غټ کمال وي داسې نورې اجازې چې دی هغه هم وي نو دویمه مسله دا شوله درېمې ته راشي طالبه او پاتې شوه مسله د برخې که نن تاسو ته ما ویلي نو د یو چا برخه به څنګه معلوموئ چې دا د الله ولی دی او که نه دی او د خدای دوست دی او که نه دی نو د خدای د دوستۍ دپاره اساسي نکته طالب هغه شریعت درته مې ویلي چې عمل او عقیده به شریعت ته وړاندې کوي که درسته وه خطرخه او که نه وه نو که به سار رنګې قیسې پکې وې نو په دې شیانو موږ دوکه کېږو نه د امام شافعي رحمت الله علیه د قول مطابق اگر که په هوا باندې ولې نالوزي درېمې مسلې ته راشي الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم طالب الحي راغې د الله تعالی په صفت کې الله تعالی حی دی ژوندی دی و دا ژوند د رب کریم داسې نه لکه مونږ او تاسو چې کم ژوند لرو داسې نه حی دی لذاته یا حی دی رب کریم الذي لا يموت هغه ذات دی چې په هغه باندې مرګ نه راځي حی په دې معنی او دویم دا رب کریم قیوم دی د قیوم معنا مو وکړله قیوم چاته ویلی کیږي قائم بتدبیر الخلق دائما هغه ذات چې د په تدبیر د خلق باندې په طریقې د دوام قائم وي دې ته چې د قیوم ویلی کیږي یوې مسلې ته تاسو سوچ وکئ اطلاق د حی په مخلوق کیږي او کنه دا یو اطلاق د قیوم په مخلوق کیږي او کنه دا دوه نو طالب راشه شریعت مطهره چې منګ او تاسو وکتو مطالعه موکا نو د حی اطلاق پر رب کریم هم کیږي او د حی اطلاق چې د په بنده هم کیږي ورې قرآن ته نه ډک دی الله تعالی هم حی دی او بنده هم حی دی حی د رب کریم په صفت کې هم حیات راځي او د بنده په صفت کې هم راځي نو دا اوس څه مسله ده طالبه چې حی د الله تعالی صفت هم دی او د بنده صفت هم دی نو تاسو د ځان سره یوه نکته یاده کړئ اساسي وی دا کم صفات چې د الله تعالی او د بنده ترمن مشترک وي اطلاق په الله تعالی هم کیږي او اطلاق په بنده باندې هم کیږي نو په دې دوران کې دغه صفات چې د الله تعالی او د بنده په درمیان کې دی دلته تنها او تنها اشتراکي لفظي وي شوی طالبه اشتراکي لفظي دا معنی چې په الله مطلق دا لفظ مشترک دی دا لفظ مشترک دی
هم اطلاق په الله تعالی کیږي او هم اطلاق په بنده باندې کیږي. باقی پاتې شو دا معنا. اوس په کومه معنا باندې چې رب کریم حیات دی په هغې معنا باندې بنده حیات نه دی. حیات د الله تعالی صفت هم دی د بنده صفت هم دی، خو د بنده صفت دی په یو حیثیت او د الله تعالی صفت دی په بل حیثیت. الله تعالی صفت دی په بل حیثیت او د بنده صفت دی په بل حیثیت باندې. تاسو ته ما فرقونه ذکر کړي، دا فرقونه شرلقاید کی ذکر دي. د الله تعالی صفات دي، د بنده صفات دي. د بنده د صفت یو حیثیت یو، د الله تعالی د صفت بل حیثیت وي. الله تعالی چې څنګه قدیم دی، طالبانو صفات هم څه شی دي؟ قدیم دي. صفات څه شی دي؟ قدیم څه معنا؟ مسبوق بالعدم نه دي. څه شی نه دي؟ مسبوق بالعدم نه دي. دویم اوس مخلوق ته راشه. مخلوق تم یو صفت ثابت دی. ووایه لکه څنګه چې مخلوق حادث دی نو همدقسې صفت هم حادث دی. چې مخلوق حادث دی نو صفت هم څه شی دی؟ مخلوق حادث دی دا معنا چې مسبوق بالعدم دی. الله تعالی د نشت کړی، یو وخت داسې و چې نو او نو بیا پیدا که، نو چې څنګه دی حادث دی نو همدقسې صفت هم حادث دی. په مسله پوه شوئ؟ دویم صورت ته راشئ. لکه څنګه چې رب کریم ازلی او ابدي ذات دی. ازلی دی په دې معنا باندې چې لا بدایت له، او ابدی دی په دې معنا باندې چې لا نهایت له، ابتدا نه لري انتها نه لري. نو چې څنګه رب کریم ازلی او ابدي ذات دی، نو همدقسې چې دی صفات د رب کریم هم ازلی او ابدي دی. دا معنا چې صفاتو د رب کریم لره بدایت او نهایت نشته دی. تاسو په دې مسله باندې پوه شوئ؟ الله تعالی قدیم دی، صفات هم قدیم دی. الله تعالی ازلی او ابدي ذات دی، نو دا صفات هم ازلی او ابدي دی. دویم تراشه، هر چې مخلوق دی نو مخلوق و حادث دی، ازلی و ابدی نه دی. بس یو وخت نو رب کریم پیدا که، څه موده به په دې مځکه باندې بیرته بیا فنا کیږي. نو همدقسې د مخلوق صفات هم دي، همداسې د مخلوق صفات. نو چې کله دا بنیادی فرق باندې تاسو پوه شوئ، بل الله تعالی خالق دی. صفات د رب کریم صفت الذات دی، یعنی دغه صفات د رب کریم د ذات د تقاضا د وجې نه دی. ذات د رب کریم مقتضی د صفاتو دی. او هر چې مخلوق دی نو د مخلوق خو دا وجود عطوایی دی، نو همدغه رنګې د مخلوق صفات به هم عطوایی وي. د ده د خپل وجود څه شی دی؟ عطوا ده کنه من الله. خدای تعالی ورته وجود ورکړی. ان الله غنی وانتم نو فقیر دا معنا چې محتاج په دې خپل وجود کې محتاج. د رب کریم د نشته کړی، نو بنده ستا وجود هم عطوا ده، او تا د پاره چې کم صفات ثابت دي نو دا صفات دي هم عطوا من الله ده. نو الله تعالی صفات چې دې څه شي دي طالبه؟ ذاتی دي، تقاضات د ذات د رب کریم ده، د ذات. او هر چې د مخلوق صفات دي نو د مخلوق صفات چې دی دا عطوا من الله ده، رب کریم ورته ورکړي، دا صفات ذاتی نه دي. په فرق باندې پوه شولئ؟ چې کله دا ټول فرقونه تاسو ځان سره یاد کړل نو اووی تاسو الله تعالی حی دی. حیات د رب کریم صفت دی. لکه څنګه چې الله تعالی قدیم دی نو دغه صفت هم قدیم دی. یو لکه څنګه چې الله تعالی ازلی ابدی دی، دا صفت هم ازلی و ابدی دی. لکه څنګه چې رب کریم چاته محتاج نه دی نو دا صفت د رب کریم د ذات تقاضا ده، چا ورکړی نه دی، ذاتی دا معنا. او بنده تم حیات ثابت دی، ویا بنده حادث دی، صفت هم حادث دی چې حیات دی. بنده چې دی قدیم نه دی، ازلی و ابدی نه دی، صفت هم ازلی و ابدی نه دی.
درېمه مسله ځان سره دا یاده کا د بنده دا وجود عطوا ده من الله، نو کم صفت د حیات چې بنده لري نو دام عطوا من الله ده. دام څه شی ده طالبه؟ په فرق پوه شوئ؟ نو تم حی او الله تعالی هم څه شی دی؟ خو ستا او د ده ترمن د رب کریم ترمن محض اشتراک لفظي دی، بس لفظ مشترک دی. باقی رب کریم حی دی، حیثیتونه آغا دی، او ته حی نو ستا حیثیتونه دا دی. دویم تراشی دا خبره به تنها د حی په باره کې نه وي، تاسو ته ما وکړه. ډېر صفات داسې دي چې د الله تعالی او د بنده په درمیان کې سره مشترک دي. ته حی، الله تعالی حی، ته سمیع، الله تعالی سمیع، ته بصویر، الله تعالی بصویره. دا صفات دي، نو خو لیکن محض اشتراک لفظي دی، بس محض اشتراک لفظي. بل مسئله تراشی القیوم، الله تعالی قیوم ذات دی، قیوم دی په تدبیر د خلق، قائم دی بتدبیر الخلق، د مخلوق په تدبیر باندې رب کریم قائم دی. یا لکه د حی اطلاق په بنده هم کیږي، د حی اطلاق. اوس د قیوم اطلاق په بنده باندې کیږي او کنه. الله تعالی حی دی، بندم حی دی، نو دا ځان سره یاد کا. قیوم د رب کریم صفت هم دی او د بنده په صفاتو کې هم قیوم راځي. لکه څنګه چې د دا خبرې پاس کولې په الحی کې، همدغه خبرې به طالبه په قیوم کې هم وکړي. الله تعالی قیوم او بنده هم قیوم دی. بنده د پاره د قیومیت صفت ثابت دی. نو چې هر کله بنده ته قیوم وای نو اړخونه څه شی دی؟ وای پاس اړخونه به ټول دی په ذهن کې پراته وي. اړخونه به ټول په ذهن کې څه شی وي؟ اوس قیومیت چې په مخلوق کې کارول کیږي نو د دې معنا به څه شی؟ نو دا ځان سره یاد کې طالبه، د هر چا خپل خپل اصطلاح ده، او لا مشاحة فی الاصطلاح، په اصطلاح کې ګوره بخل نوي. مخلوق ته چې قیوم ویلی کیږي نو صوفیه کرام د قیوم اصطلاح کاری، او د صوفیه کرامو د اصطلاح مطابق چې دی قیومیت عبارت دی د مرتبه د وراثت د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه. قیوم دوی کوم ولی ته وی؟ هغه ولی ته قیوم وی چې کما ولی وارث د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وی، دې ته چې دی مرتبه د قیومیت وی. نو معنا ته ګوره، نو الله تعالی قیوم دی، حیثیت جدا دی. که بندک تا قیوم اویلی شو نو حیثیت به جدا وی. صوفیه کرام که قیوم استعمالوی نو څه شی وي؟ حیثیت به جدا وی. د دوی په نسبت باندې قیومیت عبارت دی د مرتبه د وراثت د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه. ته وایي چې دا چا ویلي دي ځوانه؟ چې د دوی په نسبت باندې قیومیت عبارت دی د مرتبه د وراثت نه. نو دا تاسو ځان سره نوٹ کړئ. دې کې راوړو دا صفحه دلته دغه کې ون راوستل دي. دا تاسو ځان سره ولیکئ راکنه. تاسو صفحه ځان سره نوٹ کئ. مکتوبات ته امام ربانی رحمه الله حصہ اوما، حصہ اوما، دفتر دویم، مکتوب نمبر 4 مکتوب نمبر 4.
د مبارک فرمای خپل د وضاحت کوي وی انسان کامل تا بجای میں رسد کی اورا قیوم جمیع اشیاء بحکم خلافت میں سازند د مبارک کوئی کامل انسان آغیزه ترسیگی کی اورا قیوم جمیع اشیاء چه دلر قیوم د طول اشیاء په حکم د خلافت سره ګرځولی شي په حکم د خلافت سره ګرځولی شي وهم را افاده وجود بقا وسائر کمالات ظاهری و باطنی بتوسط اوم رسانند قیوم وی آغا ولی توی لیکیگی چه رب کریم دی نور اولیاء تا د ظاهر او د باطن کمالات د په توسط سره ورکی این عارف دیوی دغه عارف نه به منصب قیومیت اشیاء مشرف گشتاستا حکم وزیر دارده که مهمات مخلوق را به او مرجو داشتانده هرچند انعامات السلطان است اما اصول انها مربوط به توسط وزیر است قیوم آغا کامل ولی ته ویل کیږي ظاهر کې مثال وړاندې کوي بادشاہ دی وزیر دی بادشاہ وزیرانو ته امر کوي نو عطوا خو وی د بادشاہ د طرفه خو لیکن تقسیم په توسط د وزیر راځي نو قیومیت هم وی د ولایت په مراتبو کې هغه اعلی او بهترینه مرتبه ده چې رب کریم هغه کس چې قیوم وګرځي او کامل ولی او دوست رب کریم شي نو دی نور مخلوقاتو ته فیض او برکت الله تعالی د په توسط باندې تقسیموي د په توسط ګرچې عطوا من الله ده دا یو ځان سره یاد کی دویم اور سیم سلام خیر دسیم امن شکر دی آباد شي درس کې اوسې وای کم ځکه زاله د مشکلات آسان کا سمه ده دعا به وکړو چې په دواړو سترګو سره ضرور زاله د خیر په دواړو سترګو سره په دواړو سترګو السلام علیکم دا یو مسله شو دویم ځان سره نوٹ کړئ مکتوبات شریف همدغه حسنهما دفتر نمبر 3 مکتوب نمبر 1 د مبارک وی د خپل زوی په باره کې خواجه محمد معصوم رحمه الله ده فرمای دی روز بعد از نماز بامداد مجلس سکوت داشتم ظاهر شد که خلعتی که داشتم مبارک فرمای مون میوکا د مانځن بعد وی مراقبم د دې مراقبه په حالت یو حالت را ته ظاهر شو یو صحنه می ولیدله و کم خلعت چې ما لروده په خپل وجود باندې و هغه زمانه جدا شد در خلعت به من متوجه شد که بجای آن خلعت نشیند به خاطر آمد که این خلعت زائله را به کسی خواهند دادیانه و دا خلعت چې زمانه زائله شو نو زوس په دې فکر کې شوم چې دا کم خلعت زمانه زائله شو دا بچا ته ورکړی شي او کور بنکړی شي و مبارک فرمای ناستم ځان سره ارزوی آن شد که اگر آن را بدهند به فرزند ارشده وزره که می اویل که دغه خلعت زما دی زوی ته ورکړی شي چې محمد معصوم دی و بعد از لمحه دیده سلمحین می بعد ولیده که به فرزند مرحمت فرمودند چې دا خلعت هغه ته ورکړی شو و آن خلعت او را به تمام پوشانیندند او دا خلعت په تمام طریقې د سره واغوسته دته واغوسته خانو تعبیر د خلعت نه پس شي وکا حالت د مراقبه کې وي نو دی وی ان خلعت زائله کنایت از معامله قیومیت بودست
دغه خلعت زیله چې زما د وجود نه لرې شو وای دا کنایه وه د معاملې د قیومیت نه که به تربیت و تکمیل تعلق داشته و باعث ارتباط به این عرض مجتمع او بوده و این خلعت جدید را چون معامله به انجام برسد و مستحق خلع گردد امید است که از کمال کردن آن را به فرزند اعز محمد سعید عطا فرماینده این فقیر همواره تضرع رستوی خبره کړي نو د مبارک وی دا کم خلعت چې زما د وجود نه لري شو او زما زوی ته واغوستلی شو وی دا خلعت چې دی کنایه وه د معاملې د قیومیت نه کنایه وه د معاملې د چا نه دریم ځان سره نوٹ کوي مکتوبات شریف حصه نهمه دفتر دریم مکتوب نمبر 95 مکتوب نمبر 95 دلته د مبارک فرمای مارا از خاک برداشتا خلیفه خود ساختا و بنیابت خود قیوم اشیا گرداننده و بنیابت خود قیوم اشیا گردانند و بی واسطه او را تعلیم اسماء جمیع اشیا فرمودنده و ملائکه را که عباد مکرم او انده تلامیز او گرداننده و اینان را به آن بزرگی امر به مسجود او نموده دا څو شولې درې څلورم ځان سره ولیکئ تفسیر مظهری لسم جلده دا ټول لس جلده دی ښه لسم جلد صفحه 278 د دغه آیت مبارک لاندې واما بنعمت ربک فحدث د دې آیت مبارک لاندې د مبارک فرمای ومنه ما ذكر المجدد مما اعطاه الله سبحانه مدارج القرب من الولايات الثلاث وكمالات النبوة والرسالة وأولي العزم أيضا بالتبعية والوراثة وحقائق الأنبياء كذلك وغير ذلك وكونه مخلوقا في طينة النبي صلى الله عليه وسلم وكونه مجددا وقيوما مجددا وقيوما الله تعالی په انعامات کړیو یو انعام دا چې د مجدد ګرځولې او قیومي ګرځولې او مجدد ګرځولې او قیومي ګرځولې او پنځم ځان سره ولیکي تفسیر مظهری جلد دریم صفحه 92 صفحه 92 التد مبارک وی المرتبة المختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن حصولها لأحد من الناس بالإصالة ولكن جاز حصولها وإذا دي حصول جائز ده كامل افراد د امت دتا په طریقې د تبعیت سره او په طریقې د وراثت سره او څوک چې زیات شرح دغه مقام طلبوي نو دی وی رجوع کی الى مکاتب سیدی و امامی القیوم الربانی المجدد للالف الثانی دا قاضی صاحب د امام ربانی صاحب په باره کې وی دی که زیات څوک دغه وضاحت طلبول غواړي نو دی رجوع کی مکاتب د سید زماته او د امام زماته چې هغه څوک دی القیوم الربانی قیوم ورته وی او ربانی ورته وی خانو دا دوی چې قیوم یادی نو د څه شي د پاره یادی تاسو ته ما ویل د دوی په نسبت باندې قیومیت عبارت دی دغه مرتبه د ولایت او د بزرګۍ نه د مرتبه د چانه د ولایت او د بزرګۍ نه او په اصطلاح کې بخل نه وي د هر چا خپل اصطلاح ده مخلوق ته قیوم ویل کېږي په دغه معنا باندې او که الله تعالی ته قیوم ویل کېږي نو معنا یې څه شی د طالبه جدا ده حیثیت جدا دی یو خو هغه ده کنه چې خوی بد باندې بسیار مسله ده نو غي کې خو موږ څه نشو ویلی چې کله خوی بد شي او خلک بیا باندې ډېرې کوي نو هغه ځان ته مسله نه دا زموږ اهل سنت پې لګي خطا شي عام خلک خو لا پرېږده یو وخت کې پوسټرې چاپ شوي او دا پوسټرې دا زموږ د فیسبوکو کې چې نن سبا وګورئ دا میلې پکې ګرمي صاحب او خلک لګیایي او دا نسبتونه او قیسې میسې کوي
نو الته یو لوی پوسټر د خلکو لیکلی دی د حضرت مبارک صاحب رحمت الله علیه باره کې بد ردې پکې ویلي دي او ویلي دي چې دا کافر دی او کله عیاذا بالله د ابو جهل نسبت ورته کړی دا ابو جهل دی فلان دی فلان دی بیا لاندې د تکفیر وجوهات ورته لیکلي دي وایي کافر په څه شي دی ناوله کې دا مسله ذکر کوي پښتو کې اردو کې لیکلی اوس دلته بیا د خلکو اوس پښتو ته هم چاپ کړی دی او اردو کې دا عنوان لیکلی و اوله کې وایي خدا ہونے کا دعوه اول د کفر او د زندقت وجه وایي دا ده چې د خدای توب دعوه یې کړې ده چې زه خدا یم خدا ہونے کا دعوه انو بیا ویل خدا ہونے کا دعوی څنګه کړی دا وای کتاب کې لیکلی دي ځان ته قیوم زمان وای ځان ته قیوم ویلې او قیوم خو د خدای تعالی صفت دی او د ځان ته ثابت کړي نو د دې وجه نه چې دا قیوم ځان ته ثابت کړي دی ور باندې مشرک او د خدای توپ دعوی وای کړی دا ځان ته خدای وای پاسې دا لیکلی بیلان د پس بل عنوان لیکلی وای امام الانبیاء ہونے کا دعوی وی دا دعویم کړی ده چې زه د انبیاء او امام یم هلکه دلیل پې څه شی دی وی کتاب کې لیکلی دی او سالک وی ما خوب لیده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ولاړ وي صحابه کرام ولاړ وي د مانځه ټیم راشي نبی علیه السلام مبارک صاحب د لاس ونیسي وی مخکې شه جمع ته راکړه وی نبی علیه السلام مانځه کې د پسې اقتدا وکړي مونځ ورپسې وکړي نو پاسې بیا لیکلی دی وی امام الانبیاء ہونے کا دعوه دا دعویم کړی ده چې زه د انبیاء او امام یما نو لہذا کافر دی مشرک دی او زندق دی دا کیسې کوي دا خو تاسو ته په کتابو کې راش الله تعالی د استقلال فکری درکړي ښه مهم ټکی طالب استقلال فکری دی چې کله استقلال فکری راغی دا مشکلات خپله رفع کېږي کله د انسان ذهن باریکاتو ته متوجه شه دا خپله انسان خپله په دې پوهېږي دا مسله چې انبیاء کرامو ته امامت ورکول په دې باندې یو څوک امام الانبیا جوړیږي او که نه جوړیږي نو دا به تاسو ته حدیثو کې راشي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ګڼو صحابو پسې په ویښه مونځ کړی دی یو د هغې صحابه کرامو نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی په ویښه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پسې لمونځ کړی نو که د چا پسې مونځ کول دا دعوه د چا وي هغه دلیل د پیغمبر کېدو وي نو عیاذا بالله ابوبکر صدیق صاحب ته څه نسبت کوي د ویښې مسله ده نور صحابه کرام دی نبی علیہ السلام پس اقتدا کړی دا او بیا پاتې شو مسله د خوب نه خو ځان ته قصه ده او دومره خو یو انسان نه چې رب کریم عقل اخستی او د اولیاء په دشمنۍ مبتلا کړی دا کله چې دا خوب دی کتاب کې لیکلی د هغې کتاب څنګ کې بیا وضاحت کړی داسې ډېر شخوندې نه خیراتاو کړی ده پاسې ورسره لیکلي وی سالک دا خوب لیدلی دی خو تعبیر د خوب څه شی دی وی تعبیر د خوب دا دی دغه خوب چې دی دا وی ښکاره دلیل دی په وارث کېدو د مبارک صاحب رحمت الله علیه باندې صفحې کتاب کې لیکلي دا خوب دلیل د چا دی د وراثت دی دا معنا چې نبی علیہ السلام دی وړاندې که نو د وراثت دلیل دی چې دی د نبی علیہ السلام وارث دی کتاب کې خپله لیکلي چې دا د وارث کېدو دلیل دی او بدبخته وی د امام الانبیا دعوه یې کړې دا زموږ د اهل سنت هم دا شیان دی فیسبوک او نبی علیہ السلام پس اقتدا کړي ته وایي چې داسې کفر و شیخ دی وایي اقتدا کې څه چل دی نبی علیہ السلام اقتدا کړي صحابه کرامو پسې او که چا دا خوب ولیده نو په دې کې بدیت څه شی دی یوه مسله بې پاس لیکلي دي د خدای توب دعوه یې کړې ده نو زه کله ملګرو ته وایم الله تعالی چې د چا نه عقل واخلي او د اولیاء په دشمنۍ مبتلا کې بصیرت ورک شي یو طرف ته لیکلي دي وایي د خدای توب دعوه یې کړې بیا لاندې لیکلي دي د پیغمبر توب دعوه یې کړې ده هلکه که یو څوک خدای وي نو هغه پیغمبر نشي جوړېدی او که څوک پیغمبر وي نو هغه خدای نشي جوړېدلی که خدای شي نو پیغمبر باندې او که پیغمبر شوي نو دا اوس کوم عقل دی چې څوک دی وایي زه هم خدای یم او هم پیغمبر یم دا اوس عقل مني د خدای توب ټکی دغه وایي چې دی وایي چې ځان ته قیوم ویلی دا اصطلاح مبارک صاحب رحمت الله علیه خپله نه ده کارولی که چېرته که مرید کارولی وي بنا په دغې اساس چې درې ځایه د امام رباني رحمت الله علیه په مکتوب کې مې درته وښودله د صوفیه کرامو په نس باندې اصطلاح د قیومیت دا اصطلاح د وراثت او د منصب خاصه ده ولایت او د بزرګۍ ده نه د خدای توب او که ته چې د خدای توب دعوه یې کړې نو اصطلاح زموږ د نومانو پوښتنه وکړه ستا پکې څه غرض ده لفظ زه کاروم او مقصد یې ته بیانوي اصطلاح د صوفیه او د مقصد یې ته بیانوي
او دا زمونږ اهل سنت هم دا شی وایي دا بالفرض کو دغه اصطلاح کارول طالبه د اصطلاح کارول دا دلیل د شرک وي او په دې څوک مشرک کیږي نو زه مبارک صاحب رحمت الله علیه ته به نسبت وکړي د مبارک سره څه چل کوي د امام رباني رحمت الله علیه سره څه چل کوي سره د دې نه چې اساس او بنیاد دی شاه ولی الله رحمت الله علیه د په باره کې لیکي شاه ولی الله صاحب څومره لوی انسان تیر شوی د امام رباني رحمت الله علیه باره کې لیکي ولا يحبه الا مؤمن تقي ولا يبغضه الا منافق شقي و امام رباني صاحب هغه هستی ده چې د سره محبت نه کوي مګر هر هغه څوک ور سره محبت کوي چې مؤمن وي او تقوادار وي او بغض به نه کوي د سره مګر هغه څوک ور سره بغض کوي چې څوک منافق او شقي او بدبخت وي د امت مسلم امام دی تاسو د وابیانو اقوال د امام رباني رحمت الله علیه په باره کې وګورئ علماو د عبدالحکیم سیالکوټي او د خپل دور علماو د امام رباني صاحب په مجددتوب باندې کتابونه لیکلي دا اوس مې د قاضي صاحب قول درته ونه ویلی چې وکونه مجددا وقیوما مجدد لالفساني ورته وایي د دویمې زرمې مجدد امام رباني رحمت الله علیه دی نو زموږ ته خو به مشرکان وایي خو د سره څه کوي موږ تاسو به وایو چې موږ د اصطلاح کارو نو په بل عنوان نه کارو په هغه عنوان کارو چې په کوم عنوان د کارولې نو کده ته کافر وای په دې اصطلاح باندې هم ستا خوښه او که مسلمان ورته وای نو هم ستا خوښه اصطلاح زموږ خپل نه ده او باقي پاتې شو مسله د اشتراکي لفظي ده یو صفت خدای تعالی ته ثابت وي نو بنده تم ثابت وي والله تعالی ته په یو حیثیت او بنده ته په بل حیثیت او کبه هم در سره نه منله همدغه یو آیت دی ګور الله لا اله الا هو الحي القيوم صحیح شو نو دنه دا پوښتنه وکړه چې مخلوق حی دی که نه یو ځای دواړه یو ځای ذکر دي کوی چې حی نه دی خو هم غلطه وایي کوی چې حی دی نو څنګه وایي حی خو د خدای هم صفت دی نو مخلوق ته څنګه ورکوي په همدې یو آیت کې دواړه صفتونه ذکر دي دا یو قایل چې مخلوق ته ثابت دی او دا بل که چا ثابت کړو نو پې مشرک شوی دا خو هسې واهیات دي ښه دا میدان ته چې خلک نه راځي اساس دا دی طالب دا خو په شیشه ګیلي دي نو کوو به سره الله دې رحم وکړي راځئ ورپسې لا اکراه فی الدین اللہ تعالی فرمائی لا اکراہ نشته ده فی الدین په دین کې ګرچې دلته تاویلات علماء ډیر کړي دي هغې سره مکار نشته او دومره مخکې وایو چې دین په مختلفو معانیو باندې قرآن کریم کې ذکر و په مختلفو معناو یوه معنا د دین عقیده وه مخکې مو ویلي و که نه دین په معنا د عقیدې سره هم راځي نو رب کریم فرمای لا اکراه فی الدین اکراه نشته دی په عقیده کې او اکراه په عقیده کې رښتیا نشته یو سړي باندې به زور وکړي را به ولې مانځه ته به ودرئ که نه مانځه ته به ودرئ یا به روژه ور باندې ونیسي ټوله ورځ به وږی کې خو دا خبرې زړه ته کوزوی شي ته نو په عقیده کې اکراه نشته دی لا اکراه فی الدین عقیده کې اکراه نشته یو او کچرته د دین نه عام دین مراد شي نو بیا علماء کرام لیکي لا اکراه فی الدین په دین کې اکراه نشتا نو ځینې بیا درته لیکي دا آیت منسوخ دی به آیت القتال آیت د چا سره د قتال په آیتونو دا منسوخ دی رب کریم فرمای په دین کې اکراه نشتا بیا چې کله آیتونه د قتال راغلو نو اکراه خو وکنه خلکو باندې په زور اعمال تر سره کول امر بالمعروف موجود و نهی عن المنکر نو بیا دا منسوخ شه په آیتونو د قتال باندې او دا کچرته لا اکراه فی الدین نه دین نه عقیده مراد شي نو بیا دا خبر نه ده رب کریم فرمای قد تبین الرشد یقینا خو واضح ده هدایت د سرکشینا سرکشی معلومه ده او هدایت معلوم ده الله تعالی فرمای پسر هغه څوک چې کفر وکړي په طاغوت باندې مجاهد وای مراد د طاغوت نه شیطان ده سو کوئی مراد تے کاہن دے سو کوئی مراد تے ساحر دے سو کوئی مراد تے نا اسنام دے سو کوئی آغا مرتد شوی اہل کتاب تے نا مراد دے لنڈ دا طالب آسان تعبیرو کا طاغوت ہر آغا شی تویلے کی گی چی تا تا دعوت در کی ما سوا دا کتاب و سنت تا ما سوا دا چاہتا دا کتاب و سنت نا علاوہ چی بل شی تا دعوت در کی کم بل دین تا دعوت در کی نو اگی تا چی دے طاغوت ویلے کی گی و بیان وی دا زمونږ استاد امام صاحب ته طاغوت وی عیاذا بالله د فقه کتابونو ته طاغوت وی نو امام صاحب خو طالبه شارح د کتاب و سنت دی د کم نوې دین د ځان نه دی راوړی شارع نه دی بلکې څه شی دی شارح نو چې هر کله شارح د کتاب و سنت دی بل نوې دین راوړی دی نه نو اطلاق د طاغوت ور باندې نه دی صحیح
فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله نو فقد استمسک الله تعالی فرمای پس یقینا د منګولې ولګولې بالعروة الوثقا په مضبوط رسۍ باندې. استمسک نه طلب د امساک وکا بالعروة الوثقا عسقا من الحبل الوثيق الک کنایه ده لکه څنګه چې یو مضبوطه رسۍ وي او یو څوک یې ونیسي په هغې سره د ځان بچ کړي د هغې د شلېدو خطره نه وي. نو همدقسې الله تعالی د خپل دین او کتاب تشبیه د دې مضبوطې رسۍ سره ورکړې ده. چا چې ایمان بالله ولره او کفر بالطاغوت یې وکړه نو یقینا د منګولې ولګولې په یو مضبوطه رسۍ باندې چې د هغې د پارش کېدل نشته دی. والله سمیع علیم الله تعالی اورېدونکی دی اقوالو لره لا انفصام لها الا انقطاع لها دا غیر پار انقطاع نشته دی. او الله تعالی چې دی سمیع ذات دی او بصیر ذات دی لیدونکی ذات دی. بلې تراشئ الکه دې ځای کې دا راځي مراد د چانه د عروة الوثقا نه فقد استمسک بالعروة الوثقا د دې نه مراد قرآن کریم دی. ټول دین او شریعت تینا مراد دی خبر ختمه. بطور تخصیص رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمای ابو الدرداء رضی اللہ عنہ راوی دے محبوب فرمائی اقتدو باللذین من بعد ابی بکر و عمر. او زما صحابو او زما امتا زمان بعد تاسی چی دے دا ابو بکر او دا عمر رضی اللہ عنہما پس اقتداو کئی فإنہما حبل اللہ الممدود دا دا اللہ تعالی غا مضبوط رسی دا فمن تمسک بهما فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها. چا چې په دوی منګولې ولګولې نو په یو مضبوطه رسۍ باندې منګولې ولګولې چې د هغې د پاره شلېدل نشته دی. او الله تعالی سمیع ذات دی او بصیر ذات دی. الله ولی الذین الله ولی الذین الله تعالی محب دوست متولی د امورو د هغې کسانو دی چې آمنو. نو رب کریم ولی د مؤمنانو دی. الله تعالی ولی د مؤمنانو دی. الله تعالی محب د مؤمنانو دی. د مؤمنانو سره د رب کریم محبت او مینه ده. آثار د محبت څه شی دي؟ محبت خو آثار لري کنه. نو اثر د محبت دا دی یخرجهم من الظلمات الى النور روباسی دوی لره د تیارونه الى النور رڼا ته. الکه ظلمات جمع راوړله جمع مراد تېنه څه شی دي؟ مراد د ظلماتو نه ظلمات د جهل د اتباع د هوا د قبول د وسوسو او دغه رنګ هغه شبهات چې مؤدي دي کفر لره ظلمات د کفر د شرک د بدعاتو د رسوماتو د دې ټولو نه بنده لره وباسي چرته باسي الی النور رڼا ته. الکه نور راغی قرآن کریم کې مراد تېنه هدایت دی. هغه هدایت چې کوم هدایت موصل دی الی الایمان. مفسرینو لیکلي دي چې د امام واقدي یو قول دوی راخستی دی. امام واقدي وی كل ما في القرآن من الظلمة والنور. و قرآن کریم کې چې په هر ځای کې ظلمت او نور راشي نو مراد پاغي سره کفر او ایمان وي. غیر دا هغې نه چې په سوره انعام کې ده چې جعل الظلمات والنور الته مراد د ظلماتو د نورو نه څه شی دي؟ طالبات تیارې او رڼا ته مراد ده. الله تعالی رڼا پیدا کړي او تیارې پیدا کړي دي. نو الته رڼا او تیاره حسي مراد ده. د دغې ځای نه علاوه نور چې په هر ځای کې وایي قرآن کریم را کې ظلمات او نور راځي نو ظلماتو نه به تیارې د کفر مراد وي او نور نه به رڼا د اسلام مراد وي. مسله باندې تاسو پوه شوئ. نو راشي رب کریم ولی د مؤمنانو دی محب د مؤمنانو دی. اثر د محبت د رب کریم دا دی یخرجهم من الظلمات الى النور. طالب یو اساسی خبره تینا مونږ تاسو ته معلومیږي هغه دا وهذه الآیة تدل على ان الايمان امر وهبي. دا آیت دلیل دی په دې خبره باندې چې ایمان ګوره یو امر وهبي دی. ایمان څه شی دی طالبه؟ ایمان امر وهبي دی. دا معنا کوم یو انسان ته چې رب کریم ایمان نصیب کړی او مؤمن دی نو دا ایمان نصیب کېدل د ته دا هبه من الله ده. د رب کریم خاص فرزودار چاته نه ورکوي. تا ته چې درکړې ده نو علامه یې دا ده چې در سره محبت او مینه لري. دا ډېره لویه خبره ده چې خدای تعالی مؤمنان پیدا کړي. ولې که د الله تعالی خوښ نه وی نو ایمان به یې راته نه نصیب کو. کافر به پیدا کړي وای. او چې ایمان یې راته نصیب کړی دا علامه د ایمان ده او دا علامه د محبت د رب کریم ده. ایمان یې راته نصیب کړی دی تم او امید د رضا ورته هم لرو چې رب کریم به خپله رضا راته هم نصیب کوي.
او هغه مکتوب د امام ربانی رحمت الله علیه مخې ته شته چې مبارک فرمای وای که چېرته رب کریم خپل رضا درته نه نصیب کولی نو د خپل رضا طالب به نه جوړولی. دا چې د خپل رضا طالب یې جوړ کړی معلومیږي دا چې رب کریم خپل رضا درکوي. د چا په زړه کې چې د خدای تعالی د رضا طلب وي دا علامه د دې ده چې الله تعالی خپل رضا درکوي. که یې نه درکوله نو تا به طلب د رضا د خدای تعالی نه کولی. راځئ ورپسې والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت. نو دوی څه چل کوي؟ یخرجونهم راوباسي دوی لره د کوم ځینې راوباسي من النور د نور نه الی الظلمات تیارو ته. پاس ټولې خبرې ورسره مراد کوي. د رڼا د ایمان نه هغه تیارې د کفر ته باسي، د رڼا د سنت نه تیارې د بدعت ته باسي، د رڼا د هدایت نه تیارې د ضلالت او د گمراهۍ ته باسي. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. ربط سرګندو. اوس الله تعالی د اصحاب الغی یو مثال ذکر کوي چې نمرود لعین دی. الم ترى ایا نه دی رسیدلی علم ستا الی الذي آغه کستا حاج ابراهیم چې جګړې کولې د ابراهیم علیه السلام سره فی ربه په باره د رب دده کې، یا فی ربه فی دین ربه په باره د دین د رب دده کې. هغه څوک طالب هغه کس نمروز و. دو لغت دی پکې ښه. نمرود بالزال نمرود بالدال دوانه صحیح دي. امام بغوی رحمت الله علیه لیکلی و ملوک د ځمکې چې دی دا څلور کسانو چې په ټوله ځمکې سلطنت او بادشاهي کړې وي، یو دوه پکې مسلمانان دي او دوه کافر دي. مسلمان څوک سلیمان علیه السلام او ذوالقرنین، او کافر څوک نو بخت نصر او نمروز لعین و. او آخره کې به عیسی علیه السلام هم په ټوله مځکه باندې سلطنت او بادشاهي کوي، پیغام د رب کریم به خورئ. او دا امام بغوی لیکي هو اول من وضع التاج على رأسه. نمروز و هغه څوک اول هغه څوک چې تاج د بادشاهي په خپل سر باندې ایښی، دعوه د ربوبیت یې کړې وه. په ځمکه کې ظلم او جبر او دا سلسلې خورې کړې وې. نو د ابراهیم علیه السلام سره جګړې شروع کړې. او تاسو ته عزت تعالی ابراهیم کې ما ویلو دا د رب کریم ابتلا او په ابراهیم علیه السلام باندې. نو الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه فی دین ربه. دا جګړې ولی کولې؟ ان آتاه الله الملک الی ان آتاه الله الملک. د دې وجه نه چې رب کریم د تبات شی ور کړی و. دا ان په معنا د لئن سره یعنی د دې وجه نه چې بادشاهي ورته ور کړی و. مقصد دا دی چې دا محاجات او جګړه د ابراهیم علیه السلام سره دا د وجه د طغیان او سرکشي او د کبر د دنه وه. بادشاه کنه غټې غټې دعوې لرودلې. مناظره د ابراهیم علیه السلام ورسره راغله. معلومیږي دا چې مناظره سنت د پیغمبرانو ده. دا دلیل دی د مناظرې دپاره دا بازان سره یاد کړي. د مبارک مناظره ورسره راغله. اذ قال ابراهیم هغه وخیات که چې ابراهیم علیه السلام ویل د طرف زما هغه ذات دی یحیی و یمیتو چې ژوندي کول کوي مړه کول کوي. یحیی و یمیتو د نشت نشته کول کوي، و یمیتو د شته نه نشتول کوي. نشت وي صادر کې واچي، ژوندی دی کې او بیرته دی مړ کې. دا لعین چې دی ډېر زیات بې عقل و. ربی الذي رب زما هغه ذات دی یحیی و یمیت. دا کله چې سلسله د دعوت شروع کړله کنه، نو نمروز ته نه پوښتنه وکړه چې دا ستا رب څوک دی چې د هغې طرف ته ما دعوت کوي؟ څوک دی؟ ابراهیم علیه السلام ورته جواب ورکوي ربی الذي یحیی و یمیتو. رب می هغه ذات دی چې ژوندي کول او مړه کول کوي. نو ابراهیم علیه السلام په وجود د صانع باندې استدلال وکړه بالآثار الدالة علیه. ورغه آثار ورته ذکر کړه چې کوم آثار د الله تعالی په وجود باندې دلالت کوي، د رب کریم په وجود دلالت کوي، چې هغه احیا و مړه کول او ژوندي کول و. علم امکان کې موږ او تاسو ته دا شیان په سترګو راځي. قاضي صاحب وایي نمروز لعین وی خواهی داسې لعله کان دهریا غبیا. ممکن دی دهری و غبی و. عقیده بے سوره و. عقیده دا و چې حوادث چې دی داسې چې پیښیږي دا اس اتفاقی خبرې دي. اتفاقی خبرې دي. کم خالق نه لري،
نو دی لعین جواب کې ویلې قال انا احیی و امیتا وی ویل زم ژوندي کول کوم او زم مړه کول کوم. ابراهیم علیه السلام چې وکتل زه څه شی وایم دی څه شی کوي پوه شه چې سړی غبي دی په دلیل نه پوهېږي. دې ته ارخاء العنان وی په مناظره کې واګې سستول یو چاته واګې سس کړو ورته په دې عنوان باندې د ورته دلیل پیش کا دې ځان سره وی چې انا احیی و امیتا ګوره استدلال یو که په حوادثو معتادو باندې حوادث چې کوم معتاد دي په دې استدلال وکړه د مبارک دا دلیل پرېښوده ورته وایي ښه څه پرېږده او ورپسې څه شی وایي قال نو د څه چل وکړه یو سړی راونیو په هغې فیصله د قتل کړې و هغې خو آزاد کړو ګوره دا واجب القتل و آزاد مې که او دا بل سړی څه چل وکړې او عام بری سړی راونیو هغې قتل که وایي دا بری و دغه دی قتل مې که نو مړه کول او ژوندي کول خو زم کومه مړه کول او ژوندي کول صفت الله تعالی دی خو الله تعالی خو خالق دی که نو د خلقو نه که څه شی وکړه که څه به وکړه زه مړه کول او ژوندي کول کومه مړه کول او ژوندي کول کومه. اوس ورپسې څه وایي ابراهیم علیه السلام ورته ویل قال ابراهیم فإن الله یأتي بالشمس من المشرق یقینا الله تعالی راتګ کوي په لمر باندې د مشرق د طرف نه فأتي بها من المغرب نو ته پرې راتګ وکړه د مغرب نه سمانا فأتي بها راتګ وکړه ته ور باندې د مغرب نه ان كنت تزعم انك قادر على ما تفعل که ته رښتیا وایې چې زه خدایم او په دې قدرت لرې نو راتګ وکړه ور باندې د لمر د مغرب نه راوخېږه. دې ځای کې مفسرین کرامو لیکلي وی که د نمروز لعین ابراهیم علیه السلام ته ویلي وی چې ښځه ته چې وایې ستا رب چې د لمر د مشرق نه راخېږئ او ته د مغرب نه راوخېږه وی که ده مطالبه کړې وه چې ځه ته دې ووایه رب ته چې لمر د مغرب نه راوخېږئ دا جوړېږي مناظره کې کله داسې مطالبه خلک کوي وی دومره قوي اتکا د ابراهیم علیه السلام په خپل رب باندې وه که چېرته دا غوښتنه هم د الله تعالی نه کړې وه نو ترسره کړې به یې ورته رښتونی رب وکنه. نو چې کله دا خبر د ورته وکړه فبهت الذي كفر فبهت اتحیر ودهش وانقطعت حجته حجت قطش متحیر شه دهشت کې واقع شه فبهت الذي كفر اوس ورپسې څه وایي والله لا يهدي القوم الظالمين دا به ځان سره یاد کې چې مناظره کې هر وخت ګټون کې چې دی دا اهل حق وي هو الله لا يهدي القوم الظالمين رب کریم هدایت نه کوي قوم ظالم ته په اعتبار د حجت بس په اعتبار د حجت سره هغې ته څه شی نه کوي هدایت نه کوي. نو اهل باطل هر وخت په میدان د مناظره کې چې دی مغلوب وي خو شرط دا دی چې مناظره برابر وي په شروطو د مناظرې شرط دا دی چې مناظره څه شي وي په شروطو د مناظرې برابر وي. کم شروط چې علماو د مناظرې دپاره لیکلي دي نو په کار دا دی چې هغه شروط په مناظره کې وي او که کله هر شی خپل شرایط لري مناظره هم یو عبادت دی طالبه او د هر عبادت دپاره خپل شروط وي مونځ عبادت ته خپل شروط لري که دغه مانځه دپاره دا شروط موجود نه وي د عبادت ته د خدای درګاه کې قبول دی او صحیح دی ادا کړه نه شیطان د خوشحاله کور باندې الله تعالی دې خفه کړه همدقسې مناظره عبادت ده نو په کار دا دی چې دا عبادت هم برابر د چا سره د خپلو شروطو سره نو که شروط دې ورته راوړل نو مناظره کې الله تعالی چې دی ظالم قوم ته هدایت نه کوي په اعتبار د حجت هغې کمزوري وي. د شروطو نه دام تاسو وړوکې چڼی راوستلی دی شیخ الحدیث مخې ته دی کېنولی چڼی د اهل حقو نه دی او دغه رنګې چې دی دا بل د اهل باطلو نه دی مناسب دلیل وایي چې په حقه مونږ یو که نه مونږ په حقه یو نو ځکه هم چړنی نو ته په حقه یې خو شروط دې درست نه دي غرق پکې چړي ور باندې نه داسې یو څوک ورسره کېنوه چې دغې مناظرې د اصولو د شرایطو برابر وي او هغه ورسره وغږېږي. دا یوه مسله شوه. دویمې ترازه نو مثال الله تعالی د اصحاب الغیظ ذکر کړه چې نمروز لعین دی او کالذي مر على قريتنا الله تعالی وایي یا مثال د دې په شان د هغې کس دی چې تیر شو په یوې قریې باندې دا څوک و ابن اسحاق وایي مراد د خضر علیه السلام دی
څوک وی مراد عزیر علیه السلام دی. ابن عباس رضی الله عنهما وی او قول راجح علما لیکي هم دا دی. دا عزیر علیه السلام دی ورځ راغی په یو قریه ورتیر شو. علماو لیکلي چې قریه د چا ده؟ د بیت المقدس وه یا د دیرو هرقل هغه ساحه وه. وهي خاویتنا وهي خالیتنا یا وهي خاویتنا دا پریوتې وه علی عروشها علی حیطانها په دې دیوالونو هم داسې پریوتې وه. نو چې کله دې صحنې ته وکتلې قاله او فرمیل د مبارک انا یحیي څرنګې به ژوندي کوي الله تعالی هذه دې اهل د قریې لره بعد موتها وروستو د مړو کېدو د دې نه. طالبانو ته وایي که انا راغلی ګوره پیغمبر نو د پیغمبر د خولې نه دلته انا کلمه څنګه وځي؟ دې ځای کې مفسرین کرامو لیکلي دي دا انا کلمه چې د وویله علی الطلب والتمني فی احیائها مع استبعادها عادتا. ګورئ دا کار عادتا ګرچې ډېر بعید دی لرې و ګرانو خو د مبارک چې دا خبره وکړه نو بنا بر تمنی و بنا په ارزو یې وکړه. ارزو د دې وکړله چې دا به څنګه رب کریم ژوندي کوي. فماته الله نو بس رب کریم اوس خپله علامه د قدرت د تخیید د په وجود کې ښې ورته الله تعالی ور باندې مرګ راوسته 100 کاله. ثم بعثه الله تعالی دوباره را ژوندی که. قال کم لبسته وی فرمیل ورته څومره درنګ دې تېر کړی دی دلته څومره وخت دې تېر که؟ نو د مبارک فرمی قال لبست یوما او بعد یوم. الله تعالی فرمی اویل دا ما درنګ تېر کړی دی یوه ورځ او بعد یوم یا بعضې حصه د ورځ. دې ځای کې د تفاسیرو درته لیکلي دي چې کله دی وفات کېده نو د لمر یو حالت و وروستو چې راپاسېد لمر ته ګوري حالت بېل دی لږ ته وروستو شوی و. نو وی ویلي چې یا مې یوه ورځ تېره کړې ده یا مې بعضې حصه د ورځې تېره کړې ده. رب کریم جواب کې ورته وایي قال بل لبست 100 عامنا تا دلته درنګ تېر کړی دی 100 عام 100 کاله 100 کاله درنګ دې تېر کړی دی. عجیبه خو لا دا وه هلکه 100 کاله یو ځای کې یو څوک پروت وي او دغه رنګې د هغه سورلیم پرته وي او میوې وغیره هغه هم ورسره نو په دې 100 کالو کې خو خلک هلته ځي راځي که نو دا چا لیدنه چې دی 100 کاله پروت و. مفسرین کرامو لیکلي دي عجیبه لا دعوه چې واعمى الله عنه العیون سترګې ته خدای تعالی د خلکو ړندې کړې وې نو فلم یره احدنا هېچا هم نه لیده دا نه چې هلته څوک ونه خلک وو خو چا لیدنه او د چا سترګې پرې نه پرېوتلې. کله چې وایي مفسرین لیکلي دي د مرګ 80 کاله پوره شول الله تعالی فرښته راولېږله یو ملایکه راولېږله الى ملک من ملوک فارسه یقال له نوشک. د فارس یو بادشاه و هغه ته خدای تعالی چې د یو ملایکه راولېږله ورته وی ویل چې الله تعالی امر کې تا ته چې بیت المقدس آباد کا هغه آبادي دوباره را شروع شي. نو د بیا چې دی هغه شروع شو آبادي وغیره د بیت المقدس وکړله بهر تقدیر. نو دی په دې ځای کې چې دی 100 کاله پروت و مبارک د هغې نه بعد چې الله تعالی را ژوندی که نو ورته وایي فانظر الی طعامک فانظر الی طعامک ګوره ته طعام خپل ته چې دا کم طعام ستا مخې ته نو هغه طعام څه شی وه فانظر الی طعامک چې هغه انځر وه وشرابک او څښاک خپل ته دې ګوره چې هغه عصیر وه لم یتسنه چې په دې کې تغییر نه دی راغلی. تا به ویل چې انځر اوس تازه چا راش کولی دي او دا کم عصیر چې ورسره پراته و جوس تا به ویل چې دا اوس تازه خلکو چې دی ویستلی دي. نو رب کریم ورته فرمایي چې ګوره وګوره تا طعام خپل ته او شراب خپلو ته لم یتسنه لم یتغیر او بیا ورته وایي وانظر الی حمارک وګوره تا الی حمارک الی عظام حمارک اډوکي د سورلۍ خپلې ته چې کله د مبارک وکتلې ورته فنظره نو چې کله یې وکتل نو ګوري چې ولاړ دی که هیئتن په شان ته هغې هیئته چې د تازه تړلی وي خوراک او څښاک یې نه و کړی 100 کاله رسۍ ته ورته وکتلې په غاړه کې نه وې وه په هغې کې هم تغییر نه دی راغلی یو قول ده
دویم قول علما دا لیکي دا خپل سورلی ولیدله چې قد هلکه هغه هلاکه شوې وه ورسته شوي و اډوکې وراسته شوي و رب کریم یو باد راولېږه نو فجاءت بعظام الحمار یو طرف نه بل طرف نه چې دی دا اډوکې د سورلۍ راوستل من کل سهل و جبل چې هغه مرغان ولته وړي وه نو هغې ټول چې دی راغونډ کړل نو رب کریم ورته فرمی وانظر الی حمارکه وګوره سورلۍ خپلې ته کیف تلوح بیضا دغې اډوکو ته وګوره چې دا سپین سره کمپړه کېږي رب کریم د ده په مخ کې ټول سره راغونډ کړم دغسې بیرته یې تېنه حیوان مرکب کړ ولنجعلک آیة للناس بیا ورته وایي دا کار مې ځکه وکړه چې وګرځو موږ ته آیة للناس علامه د قدرت او علامه په قدرت د رب کریم چې هغه بحث بعد الموت دی للناس خلقو لره علامه د قدرت چې نو دا خو یقیني وه که نه 100 کاله دی نو په دې 100 کلو کې خلک چې دی زاړه ډېر وفات شوي وه ډېر کم پاتې و مبارک راپورته شي کلي ته راغی ځوان بوډا خو نو ځوانۍ حالت کې راغی څوک یې و عزیر علیه السلام دلته تاسو یو پیغمبر عزیر علیه السلام نوم مو اورېدلی او وایي همغه زه یم خلکو بعید او ناشنا ګڼله ښه نو چېرته وې 100 کاله را باندې رب کریم مرګ راوستلی او دوباره بیا را ژوندی کړم ځکه الله تعالی ورته فرمی ولنجعلک آیة للناس بیا ورته فرمی وانظر الى العظام وګوره دې اډوکو ته کیف ننشزها څنګه را پورته کوو مونږه بیا څنګه ورته غوښه اغوندو فلما تبین له هر کله چې ښه واضحه شوه ده ته ما فعل به نو د دې دوران کې ویلې اعلم ان الله على كل شيء قدیر زه پوهېږم په دې چې الله تعالی په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی ویز قال ابراهیم هغه وخیات کې چې ابراهیم علیه السلام وویل د ده په حالاتو کې راځي مبارک او فرمیل رب ای رب زما ارینی اخای ما لرا کیف تحیی الموتا نو د اصحاب الرشد مثال راته ذکر کی دیږي کې ای رب اخای ما ته چې ته مړي سره کم ژوندي کې رب کریم ورته فرمیل قال بلا قال اولم تؤمن مبارک فرمای قال بلا ور یقین لرم و دا کار زکه کوم ولکن لیطمئن قلبی دا سوال مې زکه وکړه چې زړه مې مطمئن شي بصیرت کې به زیادت راش سکون مې زړه ته میلاو شي په وحی سره او په استدلال سره خو راته خبر را معلومه ده ولیکن چې دا ښکاره زه دا خبره په خپلو سترګو باندې وینم علم الیقین لرم چې خبره د چا شي عین الیقین شي دې دپاره درنه سوال کوم یو یا علما لیکي ولکن لیطمئن قلبي معنا دا وه وایي دا سوال او غوښتنه ځکه کومه چې زما زړه مطمئن شي نو د زړه د مطمئن کېدو خبره څنګه وه دا معنا ده چې زړه مې مطمئن شي چې زه ستا خلیل یم او مستجاب الدعوات یم دعاګانې مې قبلوي دا صحنه زه په خپلو سترګو وینمه رب کریم ورته وفرمیل قال فخذ 4 من الطیر